أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما خوږو پښتنو ورونو، څوک چې هم غواړي چې موږ قرآن شریف زده کړو، نو انشاء الله په پښتو ژبه کې ډیر په اسانه باندې دا کلاس موږ شروع کوو. په دې نیت باندې انشاء الله چې څومره هم شوق لرونکي پښتانه دي، هغه دا وګوري او د دې نه فایده واخلي. د ځان سره خپل ماشومان کښینئ او دا سبق چې کوم دی په خپله هم زده کړي، خپل ماشومانو باندې هم زده کړي. نو شروع کوو انشاء الله. څنګه چې د هرې یوې ژبې خپل حروف تهجي وي، الفابیټس وي، نو د عربۍ زبان حروف تهجي چې کومه دي، الفابیټس چې کوم دي، نو هغه زموږ سره 30 یا 28 دیرش دي که نه 28 دي. دې باره کې موږ خبره کوو انشاء الله. دا یو کنفیوژن دی، نو د ټولو نه اول به موږ دا کنفیوژن ختمو چې حروف تهجي یا عربیک الفابیټس چې کوم دي، نو هغه زموږ سره څومره دي. دا کوم تصویر چې تاسو ته ښکاري، نو په دې کې به تاسو ته ښکاري چې حروف تهجي چې کوم دي، په دې کې د الف نه واخله تر دې یا پورې، نو دا زموږ سره 30 جوړیږي، 30 جوړیږي. او په دې تصویر کې چې موږ وګورو، نو حروف تهجي زموږ سره 28 جوړیږي. نو دا هم دغه کنفیوژن دی چې حروف تهجي د عربۍ 28 دي او که نه 30 دي. نو اصل خبره دا ده چې په عربۍ زبان کې الف چې کومه دی او حمزه، دا زموږ سره یو حرف شمارلی کېږي. دغه شانتې دا یا او دا یا چې کومه ده، نو دا هم اصل کې زموږ سره یو حرف دی، خو صرف د لیکلو شکلونه یې بدل دي. نو په دې لحاظ سره چې موږ دا دوه حروف د 30 حروفو نه وباسو، نو زموږ سره د عربۍ زبان اصل تعداد چې کوم دی، نو هغه 28 دی. 28 حروف دی د عربۍ. او ښه خبره دا ده چې زموږ سره د پښتو چې کوم حروف تهجي، د پښتو چې کوم الفابیټس دي، نو هغه د عربۍ زبان نه ډیر زیات دي. لکه مختلف قسمه زموږ سره چې کوم دی، نو دا پی ده، دغه شانتې ګاپ دی، جی ده، مختلف قسمه ډیر حروف چې کوم دي، نو هغه ایکسټرا دي. نو دا زموږ لپاره یو ډیره ښه خبره ده چې د عربۍ چې کومه 28 حروف دي، هغه ټول په ټوله زموږ پښتو کې شته. نو موږ پښتانه که وغواړو لږ محنت وکړو، نو انشاءالله موږ ډیر په اسانه باندې قرآن په ښه طریقې سره ویلی شو. نو راځو انشاءالله خپل سبق ته. زموږ نننی سبق چې کوم دی، نو هغه د عربۍ چې کوم حروف دي، دې ته اصل کې مفردات وایي. مفردات مطلب دا دی چې دا یوازې یو حرف ویلی کېږي. نو یو ځل انشاء الله دا چې څومره زموږ سره دي، دلته کې 29 دي، هغه بله یا ورکې نشته. نو دا ټول په ټول یو ځل مونږ وایو. تاسو په غور سره واورئ او کوشش کوئ چې زما سره وایئ. الف ب ت ث جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین ف قاف کاف لام میم نون واو ها همزة
او یا. اوس په دې کې زمونږ پښتانه ملګري اکثر غلطي په څه کې کوي؟ دوه ډېرې غټې غلطیانې دي. دا مونږ نوټ کوو او که فرض کړه دا غلطي څوک کوي نو چې دا مونږ خپله دا غلطي لرې کوو. یوه غلطي دا ده چې مونږ کوم نرم حروف دي زمونږ سره یو ګروپ دی چې هغې ته مونږ نرم حروف وایو. هغه زمونږ سره درې دي. یو زمونږ سره ث ده، بل زمونږ سره ذال دی او بل زمونږ سره ضا ده. دا اصل کې داسې ویل کېږي چې دا خپله ژبه مونږه د دواړو جامو مخکیني غاښونه چې کومه دي د دې په منځ کې د ژبې سر مونږه ډېر په نرمۍ سره ونیسو. مطلب چې بل کس زمونږ خولې ته ګوري نو هغې ته زمونږ ژبه ښکاري او په نرمۍ سره به دا مونږ وایو. ث ث ذال او دغه شانتې ضا. ث ذال ضا. اکثر غلطي خلک څه کوي چې ث او سین چې کوم دی نو دا خپلو کې مکس کوي. دغه شانتې د ذال سره ذا مکس کوي. نو دا غلطي به مونږ نه کوو انشاءالله د نن نه بعد. ث ذال او ضا دا درېونه حروف به مونږه ژبه بهر ته راوباسو. د غاښونو مخکیني غاښونو کې به د ژبې سر نیسو، ډېر په نرمۍ سره دا حروف به مونږ وایو. دویمه چې کومه غټه غلطي مونږه کوو هغه دا ده چې مونږ حروف حلقي صحیح نه وایو. مطلب دا حروف چې اصل کې د کم ځای نه ادا کېږي د دې چې کوم اصل مخرج دی نو هغه مونږه صحیح نه وایو. نو حروف حلقي څنګه چې د دې نوم نه واضحه ده چې دا د حلق یعنې د مرۍ نه راوځي. نو په دې کې به مونږ لږ زیات محنت کوو په شروع کې. بیا انشاءالله چې کله زموږ پریکټس وشي نو بیا به ډېر په اسانه باندې دا مونږ ویلی شو. د دې د اسانتیا دپاره مونږ درې ګروپونه جوړ کړي دي. اصل کې په دې تصویر کې دا ټول چې کوم دی دا زمونږ سره د انسان مرۍ ده. فار اګزامپل نو مرۍ چې مونږ په درې حصو کې تقسیم کو. دا بره هغه حصه ده کوم چې خولې ته نږدې وي. دا د مرۍ منځنۍ حصه او دا د مرۍ هغه حصه کوم چې سینې طرف ته نږدې ده. نو د لاندې نه مونږ شروع کوو. د مرۍ هغه حصه کوم چې سینې طرف ته نږدې ده د دې نه دوه حروف ادا کېږي، یو همزه او یو ه. ډک شانتې اواز دی او د مرۍ د لاندې حصې نه دا راوځي. دغه شانتې د مرۍ د منځ نه زمونږ سره عین او ح ډېر صفا اوازونه دي. دا بلکل د مرۍ د منځ نه ادا کېږي. دغه شانتې د مرۍ د برې حصې نه غین او خ دا د مرۍ د برې حصې نه ادا کېږي. نو زمونږ چې کوم دی اکثر غلطي په دې ح او په دې ه کې زمونږه ډیفرنس صحیح نه وي. دا مونږ صحیح نه ډیفرنشیټ کوو، د یو بل نه صحیح نشو جدا کولی. اکثر د دې برې ح په ځای باندې مونږ لاندې ه ووایو. نو د دې وجې نه د یو حرف په ځای باندې مونږ بل حرف ووایو. د هغې د وجې نه د هغې معنی بدله شي او کله چې د یو لفظ معنی بدله شي نو دا اصل کې یو ډېره غټه غلطي ده. مونږ خپل کوشش کوو انشاءالله چې مونږ خپله دا غلطي ختمه کوو. ښه نو اصل کې مونږه نن حروف مفردات چې کوم دي نو دا زده کړل. حروف مفردات زمونږ سره 28 دي. په دې کې مونږه دوه ګروپونه بیا زده کړل. یو نرم حروف او بل مونږه حروف حلقي زده کړل. د دې دوه ګروپونو به ډېر زیات خیال ساتو. مونږ به ث ذال ضا دا درې حروف به مونږه د ز سین او صاد نه مختلف وایو. دا جدا ګروپ دی او دا بره چې کوم دی
نو دا جدا ګروپ دی. س زال ضا چې کوم دي دا بره حروف چې کوم دي دا موږ په نرمۍ سره وایو او لاندې به د دې په نسبت سختۍ سره او په لاندې حروفو کې به ژبه چې کوم ده نو هغه د غاښونو نه شاته پاتې کېږي، مخکې به نه راځي. دا زموږ سبق نننی انشاءالله، او بله ویډیو کې به انشاءالله موږ کوشش کوو چې موږ دویم سبق زده کړو حروف هغه چې کومه دي مرکبات، بیا دغه شانتې حرکات، تنوین، او ورو ورو به موږ داسې ځو انشاءالله، او موږ به د قرآن په صحیح طریقې سره د ویلو زده کړه کوو په دې ویډیوګانو کې انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.